د ایران تلویزیون یا هم د وای ټي کرکټ یوټیوب چینل خوږو معززو مینوالو سلام او مینه مو منئ په دې هیله چې ټول به راته ښه او صحتمند وئ. ملګرو په دغه ویډیو کې ایل ایس پیري په اړه معلومات درکوو چې دغه کرکټر ته د چا لوبې او د چا بالنګ خوند ورکوي. په همدغه ویډیو کې معلومات درکوو او تر پایه راسره پاتې شئ. ملګرو لکه څرنګه تاسو ته معلومه ده تر اوسه پورې ټولې نړیوالې ورزشي لوبې ځنډول شوي او لغوه شوي هم دي چې لوبغاړي اوس پر ټولنیزو رسنیو له مینوالو سره په اړیکه کې کیږي. ډول ډول پوښتنو ته یې ځوابونه وایي چې ډیری لوبغاړو د خپلې خوښې وړ اداکاران، فوټبالران، خواړه، نور ډول ډول لوبې او د خپل ژوند غوره شیبې له مینوالو سره شریکې کړي دي. تزاد استرالیا ښځینه کرکټ ملي لوبډلې ټولچارې یا لونډرې ایل ایس پیري د سونی سپورټ کارکوونکي ردما پاټنګ سره د خبرو اترو په دوام کې د هغه لوبغاړو نومونه اخیستي دي چې د پر وړاندې توپ وهنه تر توپ اچونه خوښوي. د ردما له لورې د ایل ایس پیري څخه وپوښتل شول چې د هغه توپ وهونکو نوم واخلئ چې پر وړاندې توپ اچونه خوښوئ. ایل ایس پیري په ځواب کې ورته وویل د استرالیا پخواني افسانوي توپ وهونکي مایکل هسي نوم واخیست او ویل چې د مایکل هسي پر وړاندې توپ اچونه خوښیږي. ایل ایس پیري همداراز مایکل هسي د خپل غوره لوبغاړي په توګه ټاکلی دی. پیري داسې ویل زما د خوښې وړ لوبغاړی د تل لپاره مایکل هسي و. زه یوازې د هغه د لوبو لیدل خوښوم او دا زما لپاره ویاړ دی چې د مایکل هسي پر وړاندې توپ اچونه ترسره کړم. خو دا ځل ردما ورڅخه وغوښتل چې یو توپ اچوونکي نوم واخلي چې پر وړاندې توپ وهنه خوښوي. په ځواب کې ورته دغه پیاوړې لونډرې د بالنګ ماسټر شینوارن نوم واخیست او په ډاګه یې کړه چې د دې لیګ سپینر توپ اچوونکي پر وړاندې به له توپ وهنې څخه خوند واخلي. هغې د شینوارن په تړاو داسې ویل زه د شینوارن پر وړاندې توپ وهنه خوښوم. د شینوارن توپ اچونې سربیره له شینوارن سره مخامخ کېدل به زما لپاره خورا ځانګړی وي.